بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب آداب قضاء الحاجة. باب ته په بیان د آدابو د قضاء حاجت کې دا د بی الفاظی نه د پوره کولو د حاجت انساني کې ادب چې کوم د اصل کې خسته اخلاق باندې تعبیر کېدلی شي او هر یو صفت چې هغه محمود وي په دې باندې د ادب اطلاق کېدلی شي. آداب د قضاء حاجت په دې باب کې ذکر کی ناغه یو څو آداب ذکر کوي حاصل لغې داري یو د الابتعاد عن الناس تخلقنا لری کېدل، دویم پرده کول، دریم داس یو ځای منتخب کول چې پای کې انسان ته داري نه کېږي د امتیازو، څلورم چې کله سړی بیت الخلا ته داخليږي نو ذکر کول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، او پنځم دراوتلو ذکر، شپږم طریقه د ناس دی اگر چې پای کې روایت کمزور ده لیکن طبي لحاظ سره صحیح، شپږم ووم شو کنه ووم چې کوم دی آلات د پاکوالي چوبدي یا لوټه وګټي دي یا ټیشو پیپر دی دا ځان سره ساتل، اتم ځان ساتل دغه موادونه چې هغه نجس دي ګنده مواد پای باندې ځان پاکول نه وي پکاره هغه ګندګي پیدا کوي کنه. تاسو نه هم هغه اشیاء باندې ځان نه پاکول چې کوم عزت والدی او دغه اکرام کېدلی شي لکه خوراک روټي موټي په دې باندې ځان پاکول نه پکار کنه. یا هغه اشیاء لازم هغه اشیاء چې هغه محرم دي حرام کړی شي اشیاء دي نو پای باندې ځان پاکول نه ځان لري ساتل. یو لسم هغه مواضیع کې قضاء حاجت نه کول چې کوم میوادار زین دي میوادار لکه هغه ونی چې هغه میوادار دي الته قضاء حاجت نه کول، هغه ونی چې هغه لاندې خلک سورې دغه کوي حاصلې هغه لاندې دغه نه کول لا قضاء حاجت نه کول بل ادب لري. دولسم چې کله قضاء حاجت سره کې نو بې ضرورت خبرې نه کول دینم ځان ساتل پکار دي. دغه آداب چې په باب کې هغه ذکر کیږي ان شاء الله تعالی د پوره تفصیل به باندې راځي. وان انس رضی الله عنه انس بن مالک رضی الله عنه روایت کې قال فرمای کان رسول الله صلی الله علیه وسلم وہ نبی صلی الله علیه وسلم اذا دخل الخلاء کله چې داخله د بیت الخلاء ته خلا مکان خالی ته لکیا غزه چې خالی وي د نور خلقونه به پام اصطلاح کې اطلاق کېدل شي په باتروم باندې په دې شنه باندې اطلاق کېدل شي نو وضع خاتمه خودل به خپل غوتما چې کله په بیت الخلاء ته نو خپل غوتمه به خودل او دا غي علت وجه دا ذکر کړی دا چې په غوتمه د نبی صلی الله علیه وسلم باندې محمد رسول الله لیکل شی او د الله نوم په لیکل شی او د پیغمبر نوم په لیکل شی او کنه لہذا د الله د نوم د قدر په خاطر باندې با پیغمبر د غوتما باری خودلا. اخرجه الاربعه دا حدیث څلور محدثین نقل کړی دی او هو معلول او دا حدیث سره معلول له معلول دا معنی چې بده کې یو علت ته یو پټ علت پکې دی یعنی یو پټ نقصان پکې دی. امام نسائی ولی دا حدیث محفوظ نه دی دا غیر محفوظ دی. امام ابو داود ولی دا منکر روایت دی او اصل وجه دې دارا چې په دې په سند کې ابن جریج دی او د ابن جریج د زهری نه سماع ثابت نه اوریدلې تنګي کړي ابن جریج د زهری نه اوریدلې کړي. امام ابن القیم ملي دا شاذ منکر روایت دی وایي لیکن امام ابن حجر اب تلخیص الحدیر کې د امام ترمذی د امام ابن حبان امام منذری امام قشیری او دا امام سیوطی هغه صحیح کړی دی. امام قشیری درې نقل کړی دی ابن حجر نقل کړی سی ټول سره او ابن حجر د یسو کسانو نقل کړی چې دا روایت سند په لحاظ سره هغه صحیح دی. دا امام مغلطائی هغه د تحسین ته اعلان کړ چې د حدیث حسن درجه کې دی او کوم علت چې ولوي ذکر کړی شوی دی نو دا غي علت په جواب دارین چې دا روایت امام
ابن جریج چې اورېدلې دی کنه د زیاد ابن سعد عن الزهري په روایت باندې اورېدلې دی. زیاد ابن سعد عن الزهري دا په سند اورېدلې دی. په لحاظ منځ کې واسطه ذکر شو کنه راوی نه ثقه دي، لیکن بیان ته کلام باقی را پاتې دی. ټیک دغه روایت هم منځ کې په واسطه راغله د زهري او د ابن جریج، لیکن بیان ابن جریج مدلس دی، هغه تصریح استماع نه ده کړی. نو روایت چې کوم د بعض علما په نسبت باندې صحیح، د بعض علما په نسبت باندې ضعیف. البته مسله دا ته واضح معلومه ده چې قضاء حاجت ته کله سړی نه وځي نو الته د الله رب العالمین د نوم دغه احترام او تعظیم چې کوم دی کول پکار دي. نو مسله یو دا معلومه شو چې کله سړی قضاء حاجت ته ځي نو هغه اشیاء د ځان سره نه ساتي چې پای کې د الله نوم لیکل شوی وي. دیو جن شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایلی دي چې کله دراهم باغی باندې لا اله الا الله لیکل شوی کنه او دا کولاوی نو لہذا دا به ادبی ده، لیکن که چرته دا پرومیال کې سړي سره بندي یا په بل بټوه کې بندي لہذا به داخله سره هغه جایز ده. او بل مسله وسه یاد لري چې کم شینا کم اشیاء کم لیکل چې پای کې د الله نوم لیکل شوی دی، حدیث په کې لیکل شوی دی کنه وغیرہ، دا قضاء حاجت ته باتروم د ځان سره وړل دا ناروا دي. لیکن کچرتا ير ور دي خبره چې اردا زمانه ځای شي یا نه بری باتروم کې به ير شي بار باندې ير شي او یا درنه بار څوک پټ کی. لہذا عمومي قاعده ده چې الضرورات تبيح المحظورات، ضرورت چې کوم دی دا محظور شي نه به جایز کینه، د ضرورت په بنا باندې صرف هغه جایز دي. بل فائدہ دا معلومه شو الله رب العالمین د نوم تعظیم کوله قرآن کې الله فرمایي ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب کنه. الله د شاعر چې څوک تعظیم کوي د اخلاص زلون نه دی. خجی د قرآن کریم مبارک دا حکم دی چې قرآن کریم ځان سره باتروم ته نسل د بے ادبی ده، او که ضرورت راغی ضرورت دا معنی چې بار څه نشته تاسو بجټ کې قرآن کریم دی وړي کې شان ده یا د پټولو خطر د لحاظ حتی لوسه پورې هغه پرمیل کې بلشي غسل پکاري او محفوظ کول پکار دي. بل روایت کی بات کی نقل کی وان انس رضی اللہ عنہ انس ابن مالک میں روایت کے قال فرمائی کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء کلب داخل د بیت الخلاء وقال ویل بی اللهم انی اعوذ بک یا اللہ یقینا ز پنی غړم پتا سره من الخبث والخبائث د نران شیطاناننا او د خز شیطاناننا. من الخبث په دې کې دوه قراتونه دي، من الخبث ملشی بسکون الباء او دا بزم الفام بام ویل شي من الخبث والخبائث دواړه به کې ویل کېدل شي. امام ابن العربي هغه ذکر کړی دی، هغه وی اصل الخبث فی کلام العربی المکروه. په کلام د عربو کې خبث څه ویل کی کوم شی چې هغه بد ګڼل کېدل شي. نو که چرته دا کلامي کنه نو هغه څه ویل کی شته ویل کی کوم کلام چې هغه بد ګڼل کېدل شي نو هغه څه ویل کی پاره کې شتم، او کچرتا کم دین وی هغه بد ګڼل کی هغه ته کفر ویل کېدل شي، او کچرتا خوراک سره تعلق ساتي هغه ته حرام ویل کېدل شي، او کچرتا رزق سره تعلق ساتي هغه ته بار ویل کېدل شي. دا خبث اطلاق پر ټول باندې اطلاق کېدل شي. دی حدیث کې اذا دخل الخلاء اذا دخل الخلاء څه مطلب چې داخل بشو نه. دلته الادب المفرد کې امام بخاری حدیث نقل کړی دی انس ابن مالک پای کې دادی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا اراد ان يدخل الخلاء کله چې اراده وکړه چې داخل شي بیت الخلاء ته نبی بل اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. یعنی دنه باتروم کې چې دا ویلې پکاره بلکې چې کله باتروم ته سره داخليږي نو دا دعا به وایي که یو سړی ير شو چې دنه نه نو بیت الخلاء ته پرتواخ اندیس بل در نبیام ویلې شي، لیکن ادب دار چې بار ویلې شي. دا خو په هغه ځای کې چې کله سړی باتروم ته نوځي نو دا دعا به وایي، لیکن یو سړی یو کولاو میدان کې پټې بل زیر یو کندر پای کې قضا حاجت د پاره ورځي نو الته به بیت الخلاء دغه دا دعا کوم ځای کې وایي. نو الته علماء ذکر کړي چې کله د اراده وکړي چې اوس پرتواخ پس پړما د ټیم کې به دا دعا وایي. قضا حاجت پټیم کې لوستل اني بکار البته کې یو سړی نه ير شي دې په سره کې وایي خیر دی. هغه په سره کې د الله ذکر کول به دې نشمار لیکي. ها اوس په دې کې مقصود څه دی؟ په دې کې اصل کې مقصود دار چې د شیاطین شیطانان دا په دې قضا حاجت په دوران کې د انسان په دې مقاد باندې لوبي کوي، خنداګانې پسې کوي. دارنګه شیطانان چې کوم دي ضروري شیطانان
دا انسان ته تکلیف هم ورکوي په دې ټیم کې کنه. لکه دا په یو روایت کې راغلی دي دا سعد ابن عباده چې کوم سعد ابن عباده دا په یو ځای کې هلته باتروم ته نوتلی نو دا دعا تېر شوې وه نو بیا هلته هغه شیطانانو وشتلې په غشو باندې که نه او دا ویلي که نه قد قتلنا سید الخزرج ولم نخطئ فؤاده منګه خزرج سردار وجلی دی او موږ هغه زړه دی خطا کړی رسا په زړه باندې موشتې دی نو دا شیطانان د انسان تکلیف هلته ورکوي که نه. بله د شیطانان دا هغه ځینو ته داخلېږي چې کوم ګنده ځایونه دي دا یاد لرئ ملایک هغه ځینو ته داخلېږي چې کوم پاک ځایونه یې لکه مسجد شو مثال په طور باندې هغه کور ته نه ور داخلېږي په کوم کور کې سپی تصویري پکې هلته نه ورځي ګنده ځایونو ته نه ورځي او هغه چې شیطانان یو دا ګنده ځایونو ته ورځي چې ګنده ځای ته ورځي نو هلته اوس ستا لپاره حفاظت پکار دی حفاظت داره چې تضرع الله ته کوه تضرع الله ته کوه. نو په دې حدیث کې بله فایده معلومه شوه چې د ضروري اشیاء نه پناهي چې غوښتلی کېدلی شي دا به صرف د الله رب العالمین په نوم باندې غوښتلی کېدلی شي او هغه نه به غوښتلی کېدلی شي. بله فایده د حدیث دا معلومه شوه چې پیریان او شیطانان دا موجود دي د دې نه انکار کول کفر دی. ګورئ که دا موجود نه وي نو لهذا پناهي د دې نه څنګه غوښتلی کېدلی شي. سر سید احمد خان بیزې لګیا دی هغه وایي پیریان چې کوم دي دا په بانډو کې چې کوم خلک اوسېږي بانډه کې دا اصل کې پیریان دي جنات دا دي وایي پېژنې که نه. او دا ملایک چې کوم دی وایي ملایک نشته دا نیکان خلک دې ته ملایک ویلی کېږي وایي دا سر سید احمد خان دي که نه دې کاره سره نو دا مسلې ته معلومې شوي. بله فایده معلومه شوه چې په پاک ځایونو کې د الله ذکرونه کول پکار دي او چې کوم ګنده ځایونه دي نو هلته به د الله ذکر نه کوي بلکې د هغې نه مخکې به ذکر کوي دا فایدې ته هم معلومېږي. بیا امام ابن الملقن هغه یوه خبره ذکر کړې ده چې دلته خو د راوي د نبي صلی الله علیه وسلم عمل ذکر کړی کان اذا دخل الخلا په دې نه معلومېږي دا چې پیغمبر به چې کله داخلېده بیت الخلا ته نو په دې دعا به جهر کاوه ځکه چې دا د صحابي اورېدلې که نه نو که څوک جهر وکړي نو ډېره ښه ده ځکه شیطانان به مو اوري که نه وي برېږي که نه او دارنګې نور خلک یې که واوري هم خیر دی خو که چا پټه ویله هم څه نه صحیح دی ان شاء الله تعالی.